غلامونه په بخارا کې زمونږ 3 ورځې سټې پای تکمیل ته ورسېدو. نن به موږ ځو ترمیز ته. ترمیز چې د افغانستان ګران افغانستان بارډر ته نږدې دی. انشاءالله 2-3 ورځو کې به موږ خپل ګران وطن مزار شریف ته وړو، افغانستان ته به ځو او بیا به انشاءالله کونړ ته رسېږو. راځئ چې ځو چې ومرسو. د بخارا یو مین اټراکشن چارمینار ته راغلي وو. دا مخکې یوه مدرسه وه، 200 کاله مخکې یوه مدرسه وه. هغه مدرسه اوس ورانه کړې ده، هغه نشته دی، صرف د منارې پاتې دي. خو ډېر ګلالی ځای دی. موږ ول چې د ویډیو کې ورته وښیو چې پاتې نه شي. زه چې دننه ورشو چې دننه هم کې څه شی دی، چارمینار dönene şey. Bence ne yapıyor musun? 50 doları verin şimdiden. Ondan bir 20 dolar alın. Bu adam özel ayrıca ne yapalım? Dönene alıyor, şurada souvenir shop, dönene şey yapmış. Çarşıda buluruz ya. Знаете, купил он видели military base тут लगाओगे слушай और बनाली बना Continue for 3 kilometers. کاتل دی خیواغه ایرپورټ چې هغه د څو څه خدای په ایرپورټ خو وو ځکه چې ما ته هوټل والا وویل میسج یې راولېږلی که ایرپورټ نه پې سب اپډیټډ لسټ شیر کر دونگا. د بخارا ښار نه 14 کیلومتره وړاندې د شیخ بهاءالدین نقشبندي رحمت الله علیه کمپلیکس دی، مزار هم پکې دننه دی. راځئ دننه ورځو چې په تاسو یې وګورو. موږ یې وینو دا ډېر مشهور شیخ تیر شوی دی او راځئ چې دننه ورشو چې دننه د کمپلیکس کې څه شی دي. کمپلیکس ډېر زړه ښکاري. بهاءالدین نقشبندي زیارت لپاره راغلي. په دې هم دی خیر مهال ټکټ لګول ټکټ ولا الو نو به ورځو ورګه 3 ټیکټ والا 3. خانه د نقشبندي خو څه بریلی ساوند کوي. دا بریلی نه دی، خو بریلیانو به د خپل صوفي جوړ کړی دی. دا په 1413 کې پیدا شو او 1491 کې د وفات شو. دا په اسلامي صوفیزم سلسلو کې ومه سلسله وه او د ټولو نه غټه سلسله ده. په دې باندې په ملتان پاکستان کې یونیورسټي هم جوړه ده، بهاءالدین ذکریا یونیورسټي ورته وایي، د ده په نوم ده. او د ده خپله سلسله چې وه نقشبندي وه نو ده ته بهاءالدین نقشبندي وایي. دا د بخارا نه 14 کیلومتره بهر دی. په 20 منټه کې ورته سړی روډ یو ډېر ښکلی روډ یې ورته ساز کړی دی او د بخارا په ایرپورټ باندې به راتېرېږي. نو راځئ چې ویې ګورو. ډېر خلک له زیارت راځي. 15,100 مې رانه ټیکټونه واخیستله او ویزا یې پرې ورځی کړې. زیارت وکړئ بیا. دلته چې کوم خلک راځي دا بعضې خلک ډېر ریلیجس خلک دی. دا خصوصي د زیارت دپاره راځي، موږ شانه چې چکري خلک نه دی، خصوصي لکه د زنانه چې عبادت په دغه باندې راځي، زیارت په دغه باندې راځي. دا د بهاءالدین رحمت الله علیه د چیلاخانې ځای و.
14مه سنچرۍ کې دلته به چیله کوله چیله خو اکثره خلک پیژني نه پیژني نو عبادت ته نه کېناست دلته کې دننه سوینیر او شاپونه هم جوړ کړي دي او ډېر غټ کمپلیکس دی دا ځای هغه دی دا ډېر لوی کمپلیکس دی پوره پته نه لګي چې کوم شی چېرته دی خو چې پرې ګرځو راګرځو معلوم دی کو دې کمپلیکس کې دننه یو جومات دی دا زوړ جومات دی 19 سنچرۍ کې جوړ شو زایرین راغلي دی پیر صاحب ته ناست دي په دې سر ولاده امساک دي روا موا ورته کوي دا ټول هغه دي زایرین دي ریلیجیس پرپس لپاره شیخ محمدالدین رحمت الله علیه مزار دی مخکې د شین غونډه کې تار هم تاو کړی او نور یې دا کې دننه دی وال غونډه کې ټکټ چا پرې تاو کړی دننه ورته کار نور نه کېږي بس دې نه لیدلی شي شهر دی خو پرونی لار کې هم نه و نه هغه هم سیمه لرو دا دغه طرف ته روان دی اوس کېدای شي دا داسې دا لږ د بره نه راله که نه آبادي کمه تا ته پښتو لیکله تو ما ته ولیکم چې نرمس طرف ته سفر جاری دی بل انډیوال مې فلمونه کوي गाड़ा मोदो पेट्रोल स्टेशन के तेल बम वाचो څه شی به وخورو وڅښو بیا به مخې ته ورځو انشاءالله مخامخ دلته سیکان ډېر شی دی که نه سیکان خو افغانستان کې هم شته چارسو ګردواره ده وګوره هوټل دی نه ماته هم پته نه وه که سره قصد دی ګردوارې په شان شکل دی که هندوار کې ګردواره لیدلې ده دلته هم راغلي سیکان نه افغانستان کې شته ډېر ولې ما بیخي نه افغانستان کې ډېر سیکان دي دا پاکستان ته چې کوم علاقې دي که نه پښتنو دا بیسیکلي سیکانو قبضه کړی افغانستان انګریز د هغې نه قبضه کړی بازار سره کې هم کړی نه نه اوس خو لږ کم شوي دي خواران د حالاتو د وجې خو ټول افغانان کم شوي نو هغې هم کم شوي نور په هغه کې افغانستان کې ډېر زیات سیکان لره
سره چین سره ټچ کیږي خو دا بیسیکلی اوس د تاجکستان او د افغانستان منځ کې دی د افغانستان منځ کې خو نه چې اوس خو د افغانستان شو که نه تاجکستان او پاکستان منځ کې دی تاجکستان پاکستان دا دی په وس باندې پرېښوده دا وارخان کاریډور چې لکه دواړه دلته روانو دلته د کافې کې هم ګاډی ودرو خوراک پکې ګورو که چېرته څه زموږ د مطلب څه خوراک پکې چې وخورو که نه نو بس کاپي ماپي نو څه وڅښو که رښتیا کاپي او که بل شی کافې لیکلی دی کافې څه مطلب لري ورځو معلومات کوو زموږ یو ملګری اوسه لګیا دی خبرې ورسره